وخلق منها زوجها او پیدا کړه د جنس د هغه نه. تاسو پیدا کړی د آدم علی السلام نه، آدم علی السلام له پیدا کړی و د جنس د هغه نه زوجها بیبی دا. خلکو یو ځان له یو قصه جوړه کړي کوي وی آدم علی السلام د غسی پختې نه خدای پاک زنانه پیدا کړ. اچھا دا کوم ځای نه پیدا کړ غسی پختې. الله جل جلاله وی د جنس انسانیت نه پیدا کړ، دا هغه د جنس نه پیدا کړ او څنګه پیدا کړ د خدای الله. په کوم روایت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خزه چې دا په شان دا پختې ده. دا مطلب دا نه دی چې دا د پختې نه پیدا کړي. دلته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مثال او تشبیه د پختې سره ورکړ دا چې څنګه پختې چې دا کګي نو دغه شانته دا هم په عادتونو کې کګه ده. نو ډیر زور به پینه راولي، که پختې ډیر زور راولي نو هغه بیا ماتي. کته سمې دا خپل پختې دا به ټولې ماتي کړي. نو هم دغه شانته ده که د سمولو کوشش کوي نو ماتيږي، او که گزاره دې ورسره وکړه چې خپل ضرورتونه بچي نو هغه پوره کوي. ستا کار ضرورت دا بدل پوره کوي، هغه نه ته د سمولو په چکر کې نو بیا دا پوره سمېږي نه. مطلب دا هغه دا مطلب نه دی چې پختې نه پیدا شي. وی خلق منها زوجها پیدا کړی و دا هغه د پاره جنس دا هغه نه زوجها جوړه دا هغه او بس منهم رجالا کثیرا ونساء، بیا دا هغه نه په دنیا کې سړی او زنانه ډیر